کابل ښار کې د اضافه باریو ستونزې حل لپاره یو نوی اقدام چې د سلګونو پیرودونکو برېښنا ورسره پیاوړې شوه. د کابل ښار سویل لویدیځ څنډه د دارالمان قلعه بختیار سیمې د 400 کیلو ولټ امپیر ظرفیت لرونکي ترانسفارمر پر ځای د 630 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر نصب سره نور د دې سیمې اضافه باري او ولټاژ ټیټوالي ستونزه په بشپړ ډول حل شوه. خو د موږ اضافه بار برجونه بیخي زیات بیا خپل برېښنا کابل برېښنا ریاست یو ته پلان جوړ کو چې په کومه ساحو کې 250 ترانسفارمر ته ضرورت و دغه بجای 400 لګېدلی و 400 مو راواخیستل د 400 جای ته مې انتقال که او 250 ته ضرورت و هغه هم د 250 جای ته انتقال که تقریبا په دې کې موږ زیات موارد تعداد یې نه ښیو چې زیات تعداد ترانسفارمرونه موږ همدغسې په خپل جکشن کې یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقال کړي دي چې هغو ته مو برق تقویه کړی ده. دلته قومي مخور د شپږم جنکشن او سیمې ځایي امنیتي مسؤلین د نوي ترانسفارمر پرانستنې لپاره راټول شوي چې هر یو یې د خوښۍ څرګندویی کوي. فعلا 600 خانه را به طور فوق‌العاده کفایت میکنه برق ما و تماما مردم اینقدر خوش است که هیچ باور نمیکنن. تقویه شد ترانسفارمر، مشکل مردم حل شد و امروز مردم در روشنی هستند. خو د دې سیمې پر ځایي اوسیدونکو سربیره د دغه تقویتي ترانسفارمر نصب څخه د سیمې اړوند روغتیایي خدماتو کلینیک مسئولین هم خوښ دي. پرچاویش بسیار کم شده، برق اهالی منطقه زیاد شده و یکی دوم دیگه کیفیت برق زیاد شده، یک ذره تیز شده، ولتاژش بلند رفته. د برېښنا له تخنیکي اړخه هم د نوي پیاوړي ولټاژ لرونکي ترانسفارمر نصب د تخنیکي زیانونو چې تخنیکي ضایعات بلل کیږي مخنیوی کوي. موږ تاسو پیګو چې اضافه باري په برج کې ضایعات ډیر زیاتوي، مستقیمه اړیکه ورسره لري. کله چې یو ترانسفارمر اضافه باره شي دغه کیبلونه هم اضافه باره کیږي، مایسوچ هم اضافه باره کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د جنکشنونو له مسؤلینو سره د ګډو ناستو له لارې پر دوی ټینګار کړی چې د ټولو پیرودونکو برېښنا خدماتو اړوند هر ډول ستونزې دي پر وخت حل کړي او ټولو برخو کې دي د اړتیا له مخې اسانتیاوې راولي.